په کال 2021 کې چې د امریکا عسکر د افغانستان څخه وتل نو د کابل طالبانو لاسته د پریوتلو ګردې نړۍ تماشا کوله. په دغه وخت هنرمند جنیفر لارنس او د هغې پروډیوسري ملګري جسټن چروکي د یوه بله پوښتنه وکړه چې دوی د ښځو د حقونو لپاره څه کولی شي. جسټن چروکي د هالیووډ ریپورټرز مجلې ته ویلي د جنیفرز لومړی ځواب و چې افغان فلم جوړونکي پیدا کړه او هغوی ته یو پلیټ فارم یا زمینه برابر کړه. بلاخر دوی هدایتکارې سارا مانی سره تماس ونیو، چا چې په کال 2019 کې مشهوره ډاکومنټري 1000 Girls Like Me یا 1000 جینکۍ ما خوښوي جوړه کړې وه. په دغه ډاکومنټري کې د جنسي تیریخ کار یوه میرمن د انصاف ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. د اتوار په ورځ د بریډ اینډ روزز یا ډوډۍ او ګلابونو په نوم د میرمن مانی دې ډاکومنټري کې د طالبانو بیا واکمنه کېدلو وروستو د دریو ښځو د امروزه ژوند قیصه کوي. د دې ډاکومنټري لومړۍ ننداره د اتوار په ورځ د فرانس په خصوصي کینز فلمي دستوره کې وشوه. دا فلم د افغانستان د ښځو یو پیغام لري، یو ډیر نرم پیغام. مهرباني وکړئ د هغه خلکو आवाज جوړ شي چې د طالبانو د زورواکۍ لاندې بې آوازه دي. تاسو د ټولو ډیره مننه چې زمو واوریدم او مهرباني وکړئ افغاني میرمنې مه هیروئ. د کینز ویبپاڼې لپاره یو مرکه کې هدایتکارې ویلي غواړي چې څرګنده کړي څنګه د طالبانو واک ته د راتللو سره سمدستي د ښځو لپاره ژوند بیخي بدل شو، تر دې چې فلم جوړول هم سخت کار و او اوس ښځې نشي کولی چې بغیر د پردې له کوره ووځي. وایي فکر کوي چې موږ له دغه قیسې څرګندول پکار دي. د فلم هدایتکاره میرمن مانی وایي چې د کیمرې په شا د کارکوونکو او د فلم جوړونکو حفاظت یې لومړی ترجیح وه. په کومه طریقه چې د طالبانو د زورواکۍ لاندې د ښځو دغه ژوند بدلون خوري دا اوس یو حقیقت دی. د دوی ژوند د یو آمرانه حکومت لاندې د جبر نه ډک یو حقیقت دی په کوم چې موږ سترګې نشو پټولی. اشفاق مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ټي وي، واشنگټن DC.